که چیرې د ښځې او خاوند جنسي غوښتنې سره مخالفې وي دغه 4 لاملونه لري. سلام، وخت مو پخیر. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي زموږ نور معلومات هم تاسو وګورئ. ډېرې داسې جوړې ښځه او خاوند شتون لري چې د دوی کورنۍ او ګډ ژوند ښه او بریالی وي، خو د جنسي اړیکو مقاربت په برخه کې سره مخالفت او توپیر لري. د بېلګې په ډول خاوند غواړي چې په یوه اونۍ کې څو ځله جنسي اړیکې ترسره کړي، یا دا چې خاوند لېوالتیا لري ترڅو له خپلې مېرمنې هره شپه یو ځای شي، خو په پورته وخت کې د مېرمنې لپاره یې جنسي اړیکې او مقاربت د مجبورۍ له امله او خپله کومه جنسي غریزه نه لري. په لنډ ډول ویلی شو چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د جنسي غریزې او جنسي مقاربت توپیر هغه څه دي چې خاوند هغه وخت جنسي مقاربت کوي چې د مېرمنې لپاره ستړی کوونکی او د مجبوریت په اساس وي، او همدا ډول مېرمن د جنسي اړیکو لپاره لیوالتیا لري، خو د خاوند لپاره د مجبوریت او نه لیوالتیا یې په اساس وي. په دې ژباړه کې 4 هغه لارې درته په ګوته کېږي چې ښځه او خاوند له دغه ستونزې خلاصوي او د دوی ترمنځ جنسي اړیکې او مقاربت سره همغږي کوي. لومړی، درمل. که چیرې په ناڅاپي ډول د ښځې او خاوند ترمنځ جنسي لیوالتیا او غریزه سره توپیر کوي، نو لامل یې ځانګړې ناروغي او درمل په ګوته کېږي. د بېلګې په ډول، که چیرې ښځه او خاوند په داسې ډول سره جنسي مقاربت کوي چې د دواړو خوښه وي او د دواړو جنسي غریزه په کې راپورته وي، خو په ناڅاپي ډول د دوی ترمنځ د جنسي مقاربت نه همغږي رامنځته کېږي، نو لامل یې درمل او ناروغي ده. په دې برخه کې څېړنې په ګوته کوي چې په مېرمنو کې میاشتنۍ ناروغي، حمل او ځینې نور بدلونونه جنسي لیوالتیا کمزوري کوي. په نارینه‌وو کې د ځینو ناروغۍ لپاره درمل جنسي هورمونونه ضعیفوي او له امله یې جنسي غریزه مړاوې کېږي. دویم، جنسي لمسون. که چیرې ښځه او خاوند جنسي مقاربت سمدلاسه پیل کوي او له وړاندې هیڅ ډول جنسي تحریک او لمسون شتون ونه لري، نو همدغه او راتلونکی جنسي مقاربت د یوې خوا د خوښۍ او د بلې خوا لپاره د اجباري په څېر وي. د جنسي اړیکو او جنسي مقاربت په وخت کې باید دومره فکر د ژوند د ملګري په اړه هم وشي څومره فکر چې د خپل ځان په اړه کېږي. درېیم، په مهالوېش سره د جنسي اړیکې ترسره شي. که چیرې جنسي مقاربت په هر وخت او په غیر منظم ډول ترسره کېږي، نو د ښځې او خاوند څخه د یو لپاره ستړی کوونکی کېږي او د دوی ترمنځ دغه اړیکه بې خونده کېږي. څلورم، د ځان پاکوالی. دا چې د اسلام په مبارک دین کې هم پاکوالی د ایمان یو شرط بلل شوی، نو اړین ده چې د ژوند په هره برخه کې د پاکوالي خیال وساتل شي. خاوند او مېرمن چې په نشهیي توکو معتاد وي، ځینې ناروغۍ لري او نورې هغه ستونزې ورسره وي چې ټولنیز ژوند کې خلک ورڅخه لرې کېږي. قدرمنو ملګرو، کوم ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر کړئ او د راتلونکو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.